ها لکه اوس مې دنه تپوسونه شروع کړو چې کم ډم مشهور دی نو څو کسان به نومونه راته ووایي هغه به یو به نه وي کومه ډمه مشهوره ده کم اجرا مشهور دی کم لیونی مشهور دی کم معذوره مشهور دی کم د دروغو خلق چې په دروغ خاندي هغه مشهور دی کم فحاش مشهور دی کم کرکټي مشهور دی کم فوټبالي مشهور دی دا ټول به راته شروع کړي دا ټول هغه ته پراته دي هسې دا قوم به مخکې لاړ شي چې یو قوم د یو قوم مشهور دی خبرې ته سوچ کو او دا خبره زما ورسوئ مخکې چې څومره رسولی شي ما دې خبرې ته سوچ کو چې هسې زموږ د دې پښتنو څه حال دی موږ خو ډېر شاته تلي څنګه یعنې راشه د پښتنو سوشل میډیا وګوره سوشل میډیا کې هغه کسان وګوره چې پښتانه ډېر ګوري یعنی د هغه متابعین د هغه محبین د هغه فالوورز چې ورته انګلیش کې وایي عربۍ کې ورته متابعین وایي پښتنو کې دي پښتو کې یعنې د هغه کتونکي او د هغه لوستونکي چې دا ډېرې ده وګوره دې ته غوږ کوله وکړه او د حقیقت نه که ځان پټې او یا د حقیقت پټې نو دا بیا ته ځان په زور کمقل کې زموږ د پښتنو د معاشرې مشهور خلک چې ډېر کتی کېږي په سوشل میډیا باندې او د هغوی نه فایدې اخیستی کېږي یا به ډمه زیناکاري یا به ډم زیناکاري یا به لیونۍ ګوره د پښتنو عقل ته یا به لیونۍ یا به معذوری یا به په دروغو باندې خلک خندي یا به کرکټي یا به فوټبالي یا به مسلمانان یری د هغوی سره به مذاقونه کوي مسلمانانو پورې به خاندي او یا به د ملکونو په سطحه باندې د افغانۍ دی او د پاکستانۍ دی او د دوی منځ کې څه روانه ده مبارزه او څه وایي چې کله خبرې کوي وایي طرفینو ته چې کوم مبارزین دي مبارزین نه ده شین اسمان مبارز څه ته وایي ته مبارز دلته ناسې کنځلې کې پښتنو ته د هغوی مور خور کنځي هغوی ستا مور خور کنځي ته دې ته مبارزه وایي دا مقابله روانه ده کم قومونه چې مخکې تللي دي که نه تاسو ته وایم چې د هغوی څوک ډېر ګوري په سوشل میډیا باندې غوږ ورته کښېږده کم قومونه چې مخکې تللي دي عالم چې قرآن او حدیث ورته ښایي د ده اورېدونکي به ډېري لیدونکي به ډېري ډاکټر چې خلکو ته فایدې ورکوي ویډیوګانې جوړوي خلکو ته مسلې بیانوي اهمي د ده متابعین به ډېر هسې ما ته وښایه د پښتنو کې کوم ډاکټر مشهور دی خلک ډېر ګوري تاسو د کوم ډاکټر مسلې ډېر ګوري تاسو ته د بار خو پرې د بار خو تاسو بلا پکې ښیي که نه تاسو د کوم ډاکټر صاحب مسلې ډېرې ګورئ چې فایده کوي کوم قومونه چې مخکې تللي دي هغوی کې انجینیر کله مشهوري انجینیر یا ساینسدان یا مشهور تاجر چې خلکو ته د تجارت لارې ښیي د دنیا د ګټلو طریقې یا داسې سړی چې هغه معاشرې دپاره ښه پیغامات ورکوي هغه مشهوري او یا یو عالم مشهوري اوس ما څو کسان ذکر کړو 15 قسمه تقریبا علما ډاکټران انجینران ساینسدان او ښه پیغامات د معاشرې دپاره څو قسمه خلک شو 15 نور هم دي خو هسې دا ما یو څو ذکر کړو په دې 15 کې ما ته ووایي چې پښتنو کې کم یو مشهور دی تاسو کوم یو ډېر ګورئ پښتنو کم یو ته تاسو ډېر پراته یې یو سړی به ما ته دا ووایي چې یاره ته څه د علماو خبرې کوې او علما ګورې زه نه ګورم علما نه مې لګي د دې اوږدو بیانونو سره نه مې لګي دې خبرو سره صحیح ده زه ته د یوازې دین خبره نه کومه چې دې ورسره نه لګي د دین هم تا سره نه لګي غم یې مه کوه او چې دې زموږ سره نه لګي زموږ د سره هم نه لګي خو تا ته دا وایم چې دنیا نه خو راشه که نه د یو ډاکټر پاڼه ګوره ویډیوګانې ګوره انجینیر له راشه ساینسدان له راشه
بل داسې پوهه کس له راشه د معاشرې یو فعال کس له راشه چې هغه معاشرې له فایده ورکړي. ها لکه اوس مې دنه تپوسونه شروع کړو چې کم ډم مشهور دی، نو څو کسان به یې نومونه راته ووایي، هغه به یو به نه وي. کومه ډمه مشهوره ده، کم اجرا مشهور دی، کم لیونی مشهور دی، کم معذوره مشهور دی، کم د دروغو خلک چې په دروغ خاندي هغه مشهور دی، کم فحاش مشهور دی، کم کرکټي مشهور دی، کم فوټبالي مشهور دی، دا ټول به راته شروع وکړي. دا ټول هغه ته پراته دي. هسې دا قوم به مخکې لاړ شي چې یو قوم د یو قوم مشهور دی، دا کوم چې ما ذکر کړو دا قوم مخکې نشي تللی، د ده له زه لیکل در کوم.